نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو د صفات لازمه په ادامه سره راځو نن یو جوړه نور صفتونه وایو چې هغوی عبارت د اطلاق او اسمات څخه دي. راځو لومړی د اطلاق تعریف کوو. اطلاق په لغت کې اسانی او طرف ته ویل کیږي. د اطلاق لغوي معنا ده اسانی او طرف. دلته د تجوید په علم کې د تجوید د لحاظ زموږ د اطلاق څخه د اسانی معنا مراد ده، یعنی په لغت کې اسانی ته ویل کیږي. او په اصطلاح کې په کوم حروف کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف مزلقه وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې دا حروف د ادا کېدو په وخت کې د ژبې او شونډانو څخه په ډیره اسانی راوځي یا ادا کیږي. او دا حروف شپږ دي. مجموعه یې دا ده: فر من لبن، فر من لب. دوستانو لغوي معنا یې اساني سوله. په کوم حروف کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته مزلقه وایي. مطلب یې دا دی چې دا حروف د ادا کېدو په وخت کې د ژبې او شونډانو څخه په ډېره اسانۍ سره راوځي. یعنی دغه مزلقه حروف چې دي فا ده، را ده، میم دي، نون دي، لام دي او با ده. دغه شپږ حروف چې دي دا د ادا کېدلو په وخت کې د خپل مخرج څخه په ډېره اسانۍ او ژر سره ادا کیږي. او هیر دې نه وي چې دا حروف د ژبې او شونډانو څخه ادا کیږي. همدارنګه د اطلاق ضد صفت چې دی هغه اسمات دی. راځو د اسمات تعریف کوو. اسمات په لغت کې سختی ته وایي. او په کومو حروفو کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف مسمته وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې دا حروف د ادا کېدو په وخت کې د ژبې او شونډانو څخه په سختي سره ادا کیږي. د حروف مزلقه څخه ما سوه نور ټول حروف مسمته دي. او اطلاق او اسمات یو د بل ضد دي، یعنی مقابل دي. دوستانو لغوي معنا یې سختي ده. په کوم حروف کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف مسمته وایي. مطلب یې دا دی چې دا حروف د ادا کېدو په وخت کې د ژبې او شونډانو څخه په سختي سره ادا کیږي. د حروف مزلقه یعنی د دغو شپږو حروفو فر من لب مجموعې څخه ما سوه نور ټول حروف مسمته دي. اطلاق او اسمات یو د بل مقابل یعنی ضد صفتونه دي. ضدیت یې دوستانو موږ ته معلومیږي. اطلاق په لغت کې اساني ته ویل کېدل او اسمات په لغت کې سختي ته ویل کیږي. دا یې د لغوي معنا او ضد. اصطلاحي معناوې په کوم حروف کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف مزلقه وایي. او د اسمات ده په کوم حروف کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته مسمته وایي. یعنی لوړ حروف چې فر من لب مجموعه د مزلقه سوله، د دغو سماسي او نور حروف چې پات سول هغه مسمته سوله. مطلب د دواړو صفتونه وایو. مطلب د دې صفت دا دی چې دا حروف د ادا کېدو په وخت کې د ژبې او شونډانو څخه په ډېره اسانۍ راوځي. یعنی د مزلقه حروف د ژبې او شونډانو څخه په اسانۍ ادا کیږي. خو مسمته حروف بیا مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروف د ادا کېدو په وخت کې د ژبې او شونډانو څخه په اسانۍ سره ادا کیږي. یعنی دا حروف د خپل مخرج څخه یعنی د ژبې او شونډانو څخه په سختي سره ادا کیږي. مزلقه حروف په اسانۍ سره ادا کېدل، د اسانۍ ضد چې ده هغه سختي ده. مسمته حروف چې کوم دي هغه په سختي سره ادا کیږي. او د حروف مزلقه څخه ما سوه یعنی د شپږو حروف څخه ما سوه باقي د الف و با کوم حروف چې پاته سول هغه ټوله مسمته بلل کیږي. اوس نو دغه شپږ حروف فر من لبن چې مجموعه ده دا معلومه خبره ده چې موږ یې ادا کوو د خپل مخرج څخه په اسانۍ سره راوځي. مثلا زه مثال د فا ده وایم: ف، فی، فو، افواجه، افواجه. یعنی انسان هیڅ د سختۍ احساس په دغه وخت کې نه کیږي، دا حروف ادا کیږي. همدارنګه
میم دی، همداسې نون دی، لام دی، با ده، را ده. د دغو حروف د ادا کېدلو په وخت کې پر انسان باندې هیڅ سختي نه راځي، هیڅ د سختي احساس نه کوي. خو مسمیته حروف چې کوم دي هغه چې کله موږ ادا کوو معلومه خبر ده چې د هغوی د اداینې په وخت کې انسان د سختي احساس یو څه کوي. مثلا زه قاف ادا کوم اق اق، ګورئ دوستانو سختي سته. همداسې دال دی اد، ما عبدتم، ما اعبد، ما اعبد. ګورئ دوستانو په دې حروفو یعنی د دغو شپږو حروف څخه ما سوا نور حروف چې موږ ادا کوو معلومه خبره ده د هغوی د سختي احساس انسان کولی شي. خو دغه شپږ حروف چې دي دا بې له سختي سره ادا کېږي په ډېر اسانۍ او ژر سره. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب په داسې ډول سره وکړئ چې لومړی د دې سبسکرایب پر نښان باندې کلیک وکړئ، د هغه څنګ ته د بیل یا زنګولې نښان را پیدا کېږي، دا زنګوله هم ورسره کلیک کړئ تر څو چې موږ د تجوید نوي درسونه اپلوډوو یوټیوب ته، نو تاسو ته به د دغه زنګولې په واسطه باندې خبر یا نوټیفیکیشن درکول کېږي چې دغه دی نوی درس پورته سو، نوې ویډیو راغله. نو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، نور دوستان او ملګري مو هم دې چینل ته را دعوت کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله